د خفګان رامنځته کېدل د اجنبي شیانو له کبله یا اسفکسیا انجنډر بیکاز اف فارن باډیز. د انسان په ستوني کې 5 لارې دي، یوه د پزې لارې، یوه د خولې، یوه د مرۍ او یوه د غوږو، یعنې هر غوږ ته یوه، او یو هم تنفسي لاره ده. د خوراک په وخت کې تنفسي لاره بندېږي، یعنې د خوراک په وخت کې تنفسي لاره د یو وړوکي جوړښت په واسطه چې اپیګلوټ نومیږي تړل کېږي او غذایي مواد په اسانۍ سره مرۍ ته ورننوځي. خو په ځینې وختونو کې کیدای شي چې خوراکي توکي حتی مایعات تنفسي لارې ته ورننوځي. مثلا کله چې مړۍ په خوله کې وي، یو سړی خبرې، خندا یا ژړا وکړي، کله کله ماشومان اجنبي اجسام لکه تسبیح، دانې، پیسې او داسې نور په خوله کې اچوي. که په داسې وخت کې ماشوم خندا او یا ژړا وکړي، کیدای شي تنفسي لارې ته ننوځي چې په زیاتو حالاتو کې د خفګان یا سر بندېدو لامل ګرځېږي. همدا ډول کیدای شي چې دا ستونزه د هر چا سره رامنځته شي وروسته له هغه چې غذایي مواد د وړو زړو په څېر تنفسي لارې ته ورننوځي. نو ناروغ ټوخی کوي چې دا حالت د وجود طبیعي عکس العمل دی او کیدای شي چې د اجنبي جسم د بهر وتلو لامل شي. کله چې اجنبي جسم تنفسي لارې ته ننوځي، څه باید وکړل شي؟ اول، په بالغو کسانو کې کوم کس چې په داسې وضعیت کې ککړ شو باید چې ودرېږي او ځان لږ مخې ته ټیټ کړي او مرسته کوونکی 3 کلکې ضربې د هغه په شا ووهي. که چیرې په دې کار اجنبي جسم له تنفسي لارې بهر نه شو، نو مرسته کوونکی د ناروغ شاته لاړ شي او خپل کیڼ لاس یې د سینې او ګیرې ترمنځ کېږدي او په ښي لاس دې په کیڼ لاس ضربه ووهي او که چیرې بیا هم بهر نه شو، بیا دې اول کار ترسره کړي. که چیرې ناروغ مصنوعي تنفس ته اړتیا پیدا کړه، نو باید چې ژر تر ژره ورکول شي. باید دا په ډاګه کړو چې د اجنبي جسم راویستل له تنفسي مجرا څخه اسان کار نه دی. خو که کومه مرسته چې تاسو کولی شئ همدا ده. که چیرې صحي مرکز ته نږدې یاست، باید ژر تر ژره ناروغ ډاکټر ته یا روغتیایي مرکز ته یوسئ. دویم، په ماشومانو کې د ماشومانو په برخه کې هغه ماشومان چې د 10 نه تر 12 کالو پورې عمر لري، د لاندې شکل د پامدې لکه څنګه چې مخکې ویل، په همدا ډول عمل کولی شي او یعنې په شی په کرا ووهئ. که چیرې ماشوم یو یا 2 کاله عمر ولري، نو لازمي نه ده چې ټول کارونه دې د بالغو کسانو په څېر ترسره شي. مرسته کوونکی دې پر یوې څوکۍ کښېني او ماشوم دې په خپلو زنګنونو څملوي په داسې ډول چې د ماشوم سینه د مرسته کوونکي په ورنونو او سر یې لاندې خواته وي او بیا دې ماشوم پر شا په کرا ووهل شي. که چیرې بیا هم اجنبي جسم بهر نه شو، نو باید ناروغ ژر روغتون ته ورسول شي.